داو ښاغلی اسیر منګل صاحب چې ډېرې درنې خوږې خبرې وکړې، ډېر خوندور شعرونه یې موږ ته واورول. د پروفیسر صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي ظفرخان ظفرله په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د لیونی د زړه ارمان څومره تازه تازه دی، د لیونی د زړه ارمان څومره تازه تازه دی، د للمې ګلې په ګریوان څومره تازه تازه دی، او په دې جامو کې مې د یار د کور طواف کړی دی، په دې جامو کې مې د یار د کور طواف کړی دی، په دې جامو کې مې ایمان څومره تازه تازه دی. په دې شعرونو باندې مشاعرې شاعر ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه هایکو لیکي، په لر او بر کې ټول پښتانه یې پېژني، هغه ته د پېژنګلو هېڅ ضرورت نشته، د هغه نوم د هغه پېژنګلو ده. ښاغلي ظفرخان ظفرله بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونبنځو. ما ویل د سره ملو شه دارې طلبګارې دی، ما ویل د سره ملو شه دارې طلبګارې دی، نو هغې ویل د سره واده نه کوم داسې ښځوټارې دی. بل شعر دی: دوه میاشتې وشوې چې لګولې او ما، دوه میاشتې وشوې چې لګولې او ما، دا سر خوړلی څومره زر والوتو، او تا چې رقیب سره کونډې یو ځای کې، نو زما د مینې ټرانسفارمر والوتو. بل شعر دی: دا چې زه سم کلی ونی وخوړم، دا چې زه سم کلی ونی وخوړم، او جانانه ستا کوڅه کې سپي وخوړم، دا چې زه سم کلی ونی وخوړم، جانانه ستا کوڅه کې سپي وخوړم، او د شرمه حل ویلی نه شمه زه، ځکه چې زه په داسې زی وخوړم. بل زه تاسو ته یو پیروډي پیش کوم: مړې سترګې او مړه کاته، مړې سترګې او مړه کاته، یاره دا دې څوک ګاډي ته دې نه کاته، یاره دا دې څوک، او تا ورله واښه کاته، یاره دا دې څوک، تا چې د حلوا پلیټ رقیب له کور ته یوړلو، تا چې د حلوا پلیټ رقیب له کور ته یوړلو، وما سپېره سپېره کاته، یاره دا دې څوک، کیر مې درله پوخ کلو خلکو درنه وخوړو، کیر مې درله پوخ کلو خلکو درنه وخوړو، وتا پکې ویښته کاته، یاره دا دې څوک، او ما خو ویلې مونږه به تل ناوې او زلمی اوسو، ما خو ویلې مونږه به تل ناوې او زلمی اوسو، ونو تا راله واړه کاته، یاره دا دې څوک، دا دې څه چلو کړلو نیمه کې دې راویښ کما، دا دې څه چلو کړلو نیمه کې دې راویښ کما، وما په خوب کې خره کاته، یاره دا دې څوک، لار کې دې لاس راکړلو او پورته خو دې خیال نه و، لار کې دې لاس راکړلو او پورته خو دې خیال نه و، وستا د مور میړه کاته، یاره دا دې څوک. اوس زه تاسو ته یو څو هایکو پیش کوم: بدرنګې ناوې خپل خاوند ته ویلې زه په دې تور کمیس کې څنګه ښکارم، هغه ویل خاص لکه د میخې په شان، جینۍ ویل ورته دا فرض په څو دی، نو دوکاندار ورته ویل هسې یو څه، هغې ویل بیا خو به زه دوه وړم. ما ویل وهل مو ولې وخوړل، نو ویل هغې ظالمان دوه کسان وو، او زه لالا مې ورته ځان په ځان له. ملنګ ویل خیر راکه، ما ویلې نشته، نو هغه ویل راته بیا کور کې څه کې، راځه د لوڼو غوندې خیر به غواړو. چا یو ماهر ته ویلې څه چل وکړم چې مې دا خلک د کلي وپېژني، نو ویل جوماتونو نه سپلی پټوه. د یوې ښځې نه کمیس د خاوند د سینو بو یوړو چې وي نه نیو، نو ویل دا هسې هم په هغه کې تنګ و. په خرې سور کو مخې تور کو ولا، چې ښې وګرځه او کوز شو تېنه، ویل ایله مې پې سورلي وخوړه.
ما ورته ویل زما سپلای زړې شوې نو هغې ویل لنډ چېرته جومات نشته دی د چا نه نوي را پخپو که کنه په دروازه کې راته لاس وخوځاو زه ورنږدې شوم ما ویل ولې قربان ویل دا ټوکری لږه ډېران له یوسه مریض ویل فیس معاف که غریب یم ډېر نو ډاکټر ویل تا ته چې دا ښه پته وه نو خوار شې ته بیمارېدې بیا سله ما ورته ویلې آی لو یو جینۍ سینډل یې وویستو د خپې نه ویلې جوړې هډوکو دې خارښ کړی دی کنده کې پروت چرسي ملګرو ته ویل راشي ما وباسئ هغوی ورته ویل همدغه ځای در باندې ګولي ګلزار د کلي ښځو رانه ستر نه کوو ما ویلې زه یې جوړې ډېر خوښ یم خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري